امرالله صالح د پی ټی ایم مشرانو باندې غږ وکړو او ویې ویل تر امو او تر اټیکه یو ولس یو، هیڅوک دا حق نه لري چې سره جدا مو کړي. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت د بنو جلسه چې د جنوري په 12مه ترسره شوه، د پاکستاني رسنیو لخوا د سانسور سره په نړیواله کچه وستایل شول او د نړۍ ګڼ شمېر سیاستوالو، ملتپال او رهبرانو د دې جلسې د غوښتنو او وړاندیزونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دغه مشرانو کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مرستیال او د 1998 کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح هم ده، چې د لویې غونډې په اړه خپل د خوشحالۍ احساسات څرګند کړل. ښاغلی صالح د بنو جلسې د غونډې په اړه په یو ټویټ کې ویلي د دې غونډې په اړه خپل احساسات او مینه نشي پټولی. امرالله صالح په دغه ټویټ کې د پاکستان ته په اشاره ویلي چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ په رامنځته کولو کې د کوم لاس نه لري. امرالله صالح یو مهال چې د ملي امنیت رئیس د پاکستان تر ټول سخت مخالف ګڼل کېده. صالح وویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د سیند په څپو په شان دی او د ولس له منځه راټولېدلو کې په وینا یې دا غورځنګ له هیچا سره تړاو نه لري. امرالله صالح د محسن داوړ ته په خطاب کې ویلي چې له اټک څخه تر امو پورې ټول یو ولس یو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني د مشرانو جرګې رئیس فضل حدی مسلمیار او یو شمېر نورو افغان سیاسیونو د پښتون ژغورنې غورځنګ له وړاندیزونو، غوښتنو او مبارزې څخه کلک ملاتړ کړی ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پښتنو سیمو کې د روانو ترهګریزو فعالیتونو د ختمېدو، د ډیورنډ په دواړو غاړو کې ولسونو ته د سوکالۍ او د پښتون ملت په وړاندې د استخباراتي شبکو یو په ځانګړي توګه د ISI او د پنجاب ظلمونو او بېعدالتیو د پای ته د رسېدو غوښتنه کړې ده. دوستانو، که چېرته مو همدغه ویډیو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونه خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه وخت درته غواړم.